أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. This is the statistical package for the social sciences مخفف دی، یعنی د ټولنیزو علومو دپاره یوه حسابي کڅوړه ده. سپیسیس چې دې ته IBM سپیسیس هم ویل کېږي، دا هغه پکیج ده یا سافټویر دی چې د احصایوي ډیټا د تحلیل لپاره استفاده کېږي. دغه سافټویر په 1988 کال کې تولید شوی ده او په 2009 کې د IBM کمپنۍ لخوا اخیستل شوی. نو د دغه سافټویر اوسنی مالک IBM ده، نو لهذا ورته IBM سپیسیس وایي. کولی شو چې دغه سافټویر په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو. البته لومړی موږ باید د دې سیټ اپ ولرو یا د دې اپلیکیشن ولرو چې د دې اپلیکیشن یا سیټ اپ په مختلفو ویب سایټونو کې فري ډول پیدا کېږي. د نمونې په توګه مثلا که چېرې موږ دغه get.pc.com ته ورسو، هلته IBM سپیسیس statistic ورژن 26 یا 25 موږ که چېرې هلته سرچ وکړو پیدا کېږي او هغه موږ ډاونلوډوو. د ډاونلوډ نه وروسته دغه د دې سیټ اپ په یو فولډر کې ډاونلوډېږي، لکه دلته موږ په دغه فولډر کې دلته موږ د سپیسیس سیټ اپ لرو. دلته په آخر کې د اپلیکیشن چې د ټایپ اپلیکیشن دی دا سیټ اپ ده. که چېرې موږ په دې باندې کلیک وکړو د دې سیټ اپ بیا انسټالېږي زموږ په کمپیوټر کې. البته هغه خپل مراحل لري تر اخره پورې چې دغه مراحل باید طی شي. نو د دې لپاره چې موږ کولی شو فري ترې استفاده وکړو، دلته کراک فولډر ته راځو او په کراک کې دلته د iServerC په نوم یو فایل لرو، د دې کاپي اخلو او بیا هغه ځای ته چې دغه سافټویر انسټال وي زموږ په کمپیوټر کې، یعنې سی ډرایو ته ورځو. سی ډرایو کې دلته پروګرام فایل او دلته IBM سپیسیس statistic او 25 یعنې 25 ورژن او دلته موږ د هماغه فایل دلته باید پیسټ کړو. مخکې ما دا کار کړی، دلته ریپلیس ته ضرورت نه لرو. کله چې موږ دا کار وکړو سپیسیس زموږ په کمپیوټر کې په فري شکل موږ کولی شو ترې استفاده وکړو او د ډېر وخت لپاره فري کار کوي. نو کله چې پروګرام انسټال شو، موږ که چېرې سټارټ مینو ته راسو او دلته سپیسیس ټایپ کړو، سپیسیس IBM سپیسیس statistic 25 دغه سافټویر زموږ په کمپیوټر کې انسټال دی او دا راځي. که چېرې موږ په دې باندې کلیک وکړو دغه سافټویر خلاصېږي. البته مو مخکې ته یې دغه اوپن کړی، دغسې صفحه لري، تقریبا ډېر شباهت اکسل سره لري. دلته موږ دغه ټایټل بار لرو او دلته هم بټنونه دي، مینو بار لرو چې مختلف مینوګانې پکې دي، همداسې ټول بار لرو او په مجموع کې دغه وینډو ته ډیټا ایډیټر وینډو وایي. یعنې دا هغه وینډو ده چې دلته ډیټا ایډیټ کېږي او انټري کېږي او په دې کې دوه ټبونه دي چې یو ته ډیټا ویو وایي او بل ته ویریبل ویو وایي. البته په ویریبل کې متحولین ایډیټ کېږي او په ډیټا کې د متحولین دپاره بیا ډیټا انټري کېږي او ایډیټ کېږي. البته د دغه ډیټا ایډیټر وینډو څنګ کې موږ یو سنټکس وینډو لرو. که چېرې دلته راسو سنټکس وینډو ته، سنټکس وینډو دلته موږ کولی شو چې د فنکشن نه استفاده وکړو. یعنې د پر ځای چې موږ دلته ډیټا ولرو او بیا هر مینو ته ورسو په فنکشنونو باندې کلیک وکړو تر څو حسابي عملیات ترسره شي، موږ کولی شو چې ډایرکټ د هماغه فارمول دلته ولیکو، بیا په رن باندې کلیک وکړو هغه عملیات ترسره کېږي. یعنې دلته په سنټکس کې کله چې حسابي عملیه صورت نیسي د هغه نتیجه موږ ته په آوټپوټ وینډو کې ښیي. که چېرې موږ دلته آخري آپشن باندې کلیک وکړو دغه ته آوټپوټ وینډو وایي، یعنې دلته زموږ هغه ریزلټ یا نتایج دلته ښودل کېږي. او دلته په ټولبار کې سټار بټن باندې که چېرې دې باندې کلیک وکړو ګو ټو ډیټا، یعنې موږ د ډیټا ایډیټر وینډو ته راځو. کله چې موږ غواړو په سپیسیس کې ډیټا انالایز کړو، موږ باید دغه 3 سټپس تکمیل کړو. لومړی ډیفاینینګ ویریبل، یعنې زموږ متحولین باید سپیسیس ته مشخص شي. په دویم قدم کې دغه متحولین دپاره ډیټا انټري کېږي او په دریم قدم کې دغه انټري شوی ډیټا بیا تحلیل کېږي. لومړی ډیفاینینګ ویریبل چېرته ډیفاین کېږي؟ موږ په ډیټا ایډیټر وینډو کې چېرې دغه ویریبل ویو ته راسو، په ویریبل ویو کې دلته موږ د متحولینو لیست او د دې په څنګ کې د هر متحول د ټول مشخصات باید دلته موږ انټري کړو سپیسیس ته. البته که چېرې موږ عملي سپیسیس دلته په نظر کې ونیسو
په ایډیټر کې مونږ variable view ته راځو او دلته مونږ د متحول لپاره لومړی باید نیم یا ټایټلز دلته انټري کوو، بیا دغه ټایپ او ویت او ډیسیمل تر اخره پورې دغه ټول مشخصات مشخص کړو. مثلا زه غواړم چې دلته یو ټایټل ورکړم، مثلا البته زه د لومړی متحول په حیث دلته ID انټري کوم. ID البته کله چې مونږ یو متحول ته نیم ورکوو دلته ځینې شرایط دي چې هغه باید په نظر کې ونیول سي. لومړی شرط پکې دا دی چې په نیم کې چې سپیس ونه لري، یعنی د ټایټل په منځ کې سپیس نه وي. که چیرې سپیس ته ضرورت مونږ کولی شو چې د کم الکس نه استفاده وکړو، یا کولی شو چې د انډرسکور نه یعنی د سپیس پر ځای د انډرسکور څخه استفاده وکړو. بل دا چې د ټایټل په سر کې سمبولونه ونه کارول سي، همدارنګه اعداد باید نه وي په سر کې، او تکراري عنوانونه باید تکراري نه وي، یعنی یونیک شکل باید ولري، او د 45 حروف څخه باید کم وي. دغه 5 شرایط که چیرې مونږ رعایت کړو کولی شو چې د یو متحول لپاره یو ټایټل انتخاب کړو. لکه دلته چې ما انتخاب کړی ID په دې کې د ټول شرایط رعایت دی، نو په لحاظه دا یو سم ټایټل دی. د دې په څنګ کې مونږ ټایپ لرو، ټایپ نوعیت ته وایي. یعنی دغه ID متحول لپاره چې مونږ د ډیټا انټري کوو د ډیټا نوعیت سره رقم ده. که چیرې اعداد انټري کیږي یعنی دلته کمی شکل ولري، اعداد ارقام یې مونږ نیومریک ورته انتخابوو، او د نیومریک دپاره بیا څو ارقام انټري سي په یو سل کې مونږ کولی شو چې دغه ارقام ورته مشخص کړو. مثلا تر ID دپاره مثلا 3 رقمي اعداد کفایت کوي تر 999 پورې. که چیرې مونږ ID ولرو دلته 3 رقمي یعنی ماکسیمم تر 3 ارقام پورې دلته انټري کیږي. اشارې ته ضرورت ولري مونږ وایو چې د اشارې نه وروسته څو خانې اعداد ولري، او که ونه لري بیخي صفر ورته وضع کوو. کامات د دې لپاره استفاده کیږي که چیرې مونږ غواړو چې د مونږ اعداد ګروپ بندي شي، یعنی صدان، هزاران، میلیون و میلیارد. د ګروپینګ لپاره کاما سمبول کارول کیږي. که چیرې مونږ ډاټ استفاده کوو بیا د ګروپینګ لپاره ډاټ سمبول استفاده کیږي. که چیرې اعداد په علمي شکل ولیکل شي ساینټیفیک نوټیشن، او که چیرې مونږ تاریخ انټري کوو، مثلا که چیرې مونږ دلته انرولمنټ ډیټ ولرو دلته د ډیټ یو فارمټ ورته انتخابوو. که چیرې مونږ کرنسي ولرو او هغه ډالر وي دلته ډالر انتخابوو او د ډالر یو فارمټ ورته مشخص کوو. کسټم کرنسي که چیرې مونږ دلته کرنسي ولرو خو پولي واحد مثلا افغاني وي یا کلدار وي یا تومن وي یا ریال وي یا ین وي، نو دلته مونږ کولی شو چې په کسټم کرنسي کې دغه CCA CCB CC تر اخره پورې دلته هر یو ته یو پولي واحد مشخص کړو. دلته لپاره پولي واحدونه چېرته مشخص کیږي؟ په ایډیټ مینو کې دلته آپشن لرو، او بیا دلته که چیرې مونږ کرنسي ته لاړ شو دلته د CCA دپاره کوم پولي واحد یا سمبول کارول کیږي، مثلا افغاني د پریفکس په سر کې راشي یا په سفکس یا په آخر کې. که چیرې مونږ غواړو چې دغه افغاني په سر کې رانیسي دلته مونږ ته لایف ښیي، مثلا په آخر کې مثلا AFN ولرو AFN، نو کولی شو دلته کولی شو چې دلته یو سپیس هم ورکړو. نو دلته مونږ کولی شو چې د کسټم کرنسي دپاره پولي واحدونه مشخص کړو او بیا دلته یې انتخاب کړو. که چیرې د مونږ ډیټا ټکسټ شکل ولري یعنی متن وي، مونږ بیا سټرنګ ورته انتخابوو تر څو حروفو پورې انټري سي. مثلا ID اوس خو دلته ضرور نه دی، مثلا نومونه وي کیدای شي نومونه اوږد وي یا لنډ وي، مونږ د هغه په اساس د کرکټر مشخص کوو. restricted numeric integer with leading 0 بیا د که چیرې مونږ داسې عدد ولرو چې په چپ طرف کې صفر ولري، مثلا ټلیفون نمبر وي یا کوډونه وي، نو دلته مونږ دغه آپشن انتخابوو. او که چیرې مونږ نیومریک انتخاب کړو بیا هغه چپ طرف ته صفرونه اتومات ډیلیټ کیږي. نو په دغه حالت کې بیا نه ډیلیټ کیږي، ولې په دې کې امتیاز چې نشته او دلته هم تشریح شوی هغه دا دی چې دلته د ګروپینګ مزیت پکې نشته، یعنی عدد نه ګروپ بندي کیږي بلکې ټول عدد په یو لیول دلته لیکل کیږي. اوس مونږ د ID لپاره نیومریک او with 3 digits انتخابوو او ډیسیمال ته ضرورت نشته چې همدغه موضوع دلته هم تکراري ده، یعنی with څو رقمي عدد دلته انټري سي او ډیسیمال اشاري ولري یا ونه لري. بل لیبل ده، په لیبل کې مونږ اضافي تشریحات لیکلی شو. په نیم کې مونږ محدودیت لرو، مثلا تر 45 حروف پورې مونږ باید دنه اضافه ونه لیکو، اما په لیبل کې محدودیت نشته، کولی شو حتی فارسي او پښتو دلته متن ولیکو. په ویلیو کې بیا په بل متحول کې دا کاروم مسنګ همچنان کالم د کالم سایز ښیي، یعنی د پلانوالی باید څومره وي، څومره چې دلته ویت یعنی ارقام ډېر وي نو دلته ځای هم باید ورته ډېر اضافه شي.
نو دلته دا وساتې کفایت کوي. بل الاین لرو چې ټکسټ په سل کې په چپ طرف یا ښي طرف یا په مرکز کې وي. سنټر او میجر دلته موږ سکیل آرډینل نامینل لرو. البته د کمی ډیټا دپاره که چېرې د موږ ډیټا کمی شکل ولري یعنې کوانټیټیټیو وي یا نیومریکل وي موږ سکیل ورته انتخابوو. که چېرې د موږ ډیټا کیفي شکل ولري بیا په کیفي کې موږ دوه ډولونه لرو، یو آرډینل نامینل. که چېرې نامینل وي دغه او که چېرې آرډینل وي آرډینل ورته انتخابوو. اوس د ایډي دپاره موږ تاسې یوازې سکیل انتخابوو. دلته د دې دپاره چې موږ په میژرمنټ کې کوم متحولینو دپاره موږ سکیل انتخاب کوو، کوم دپاره آرډینل او نامینل. د دې دپاره موږ که چېرې دغه شکل ته متوجه سو، دا د متحول ډولونه دي. موږ دوه ډوله وریبلونه لرو، یو کټګوریکل یا کوالټیټیو، یو نیومریکل یا کوانټیټیټیو، یعنې دلته کمی او کیفي متحول. کوالټیټیو یا کیفي متحول بیا دوه ډوله دي، یو نامینل یو آرډینل. او په نیومریکل کې موږ یو ډیسکریټ او کنټینیوس یعنې متصل او منفصل متحول لرو. مجموع کې که چېرې د موږ د متحول شکل عددي وي یعنې په عدد ارقام رایاسي، هغه دپاره موږ هغه ته موږ کوانټیټیټیو ووایو. ډیسکریټ هغه عدد ارقام ته ویل کېږي چې ثابت شکل او کامل شکل ولري یعنې اشارې ونه لري. کنټینیوس که چېرې اشارې ولري هغه ته کنټینیوس وایي. مثلا دا د کنټینیوس مثال مثلا وید ده، وزن ده، ارتفاع ده، همداسې فیصدي ده، د محصلینو د نمراتو فیصدي. او په ډیسکریټ کې د دې مثال مثلا د محصلینو تعداد په یو صنف کې د همیشه ثابت شکل لري. داسې نه کېږي چې لس نیم کسان په صنف کې وي، یا لس وي، یا یولس وي، یا دولس وي، یا شل وي. او په کټګوریکل کې موږ د موږ د ډیټا نوعیت ټکسټ وي، نامینل او آرډینل. آرډینل هغه ته ویل کېږي چې موږ وکولی شو د یو منطق په اساس هغه ته ترتیب ورکړو. مثلا که چېرې موږ د محصلینو ګریډینګ ولرو A B C موږ کولی شو هغه ته یو ترتیب ورکړو. یا مثلا په سروې کې که چېرې موږ د خلکو ارزونه په ګوډ او ویری ګوډ ایکسلنټ کې وښیو، دا هم کیفي شکل لري او ترتیبي شکل لري. بیا موږ کولی شو چې اول ګوډ راځي، مثلا که چېرې په ډسنډنګ سورت په نظر کې ونیسو، همداسې بیا ویری ګوډ بیا ایکسلنټ راځي. او په نامینل کې موږ کولی نه شو هغه ته یو ترتیب ورکړو. د مثال په توګه هیر کالر، مثلا د ویښتانو رنګ د یو کس مثلا تور وي، بل کس سپین وي، د بل کس بل رنګ وي، موږ نه شو ویلی چې په اول کې کوم رنګ راځي. یعنې دلته موږ دلته یو منطقي ترتیب ورکولی نه سو. نو که چېرې د موږ متحولین کیفي شکل ولري، بیا په کیفي کې نامینل او آرډینل چې کوم یو وي همغه آپشن ورته انتخابوو. او که چېرې کمي شکل ولري، که هغه ډیسکریټ وي یا کنټینیوس وي همغه سکیل یوازې ورته انتخابوو.